د جلال آباد د اومې ناحیې وکیلانو ترمنځ د ناحیې د وکالت پر سر ناندرۍ روانې دي چې نن د یوې خوا پلویانو د کابل جلال آباد لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. یا دا ناحیه چې د ظلم آباد په نوم یادېږي، یو څه موده وړاندې پکې د ناحیې د 2 وکیلانو ملک هاشم او ملک صفت الله ترمنځ ټاکنې ترسره شوې وې چې په پایله کې ملک صفت الله ناکام او هغه بلی بریالی اعلان شو. خو ناکام ملک صفت الله او پلویانی نن د جلال آباد لوی لارې ته راووتل او د یاد ملک د ناکامۍ له امله یې دغه لاره د 100 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دوی د ښاروالۍ پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی وایي په ټاکنو کې ورسره د جلال آباد ښاروالۍ لخوا درغلي شوي او په سم ډول انتخابات نه دي ترسره کړي. دلته موږ سره د رایې کې غلطي شوې ده او موږ خپل شفاف رایې په تذکیرو باندې غواړو. موږ سره ضبط هم کړی او په تذکیرو په انتخاباتو کې په شخصي انداز سره نشته. موږ ټول شکایت په ښاروالۍ په مدیریت ناحیې سره ده چې د درغلۍ د زمینه مساعده کړې ده چې ثبوت او شواهد موږ په لاس کې ده او موږ د مخکې د دې نه ولایت مقام ته خپل رضا وړاندې کړې ده. خو زه موږ شفاف انتخابات غواړو، په تذکیرو غواړو. د لاریون په ترڅ کې د کابل جلال آباد لویه لاره هم د 100 ساعتونو لپاره تړل شوې وه چې د حالت په لاره تلونکي مسافر خواشیني کړي وو. دوی وایي مسله د دې نه وه چې تر لاریونه دې ورسیږي او دومره لویه لاره دې د ترافیک پر مخ وتړل شي. یو ساعت کېږي مریض مې راوله په شین مار کې او په ګرمي مار هلته هغه درېدلی د مار کې. دا څومره مشکلات ده. ولې موږ مسلمانان ټول هلته 50 کسه نه دي، 200 کسه هاخوا 200 موټر ولاړ دي، 200 هاخوا بیخي زیات دي. هلته ټول خلک مشکلات لري، ستونزو سره مخامخ دي. څوک به مړي ته ځي، څوک به ژوندي ته ځي. مظاهره جوړه کړې ده او لارې بنده کړې. دلته مریضان دي، سیاسري دي، زنانه دي، ماشومان دي، ټولې غریبانان بیچارهګانې په نور باندې وسېځل او دوی 4 کسان دي چې هر څه غوښتنه یې لاړ دي چې تالار ته والي ځای معلوم دی. دوی خو سړک بند کړی، موږ ته تکلیف دی، نورو مسلمانانو ته تکلیف دی. دا ګوره په زرګونو موټرې ولاړې دي. د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین عمر خیل وایي چې په ټاکنو کې له هیچ چا سره زیاتې نه ده شوې او نه به د هم ځل لپاره ټاکنې ترسره کړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې یادې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د دې دواړو جانبو د ښاروالۍ د اصولو سره سم په دې ساحه کې ټاکنې شوي دي. د ټاکنو نظارت د همدې خلکو د خوا نه ترسره شوی دی. موږ سره مستند اسناد په لاس کې دي چې په هغې کې دوی په خپله د رایې شمېرنې نه وروسته سره موافقه کړې ده. نن په جلال آباد ښار د سخرود ولسوالۍ اوسېدونکو د سهار راهیسې دغه لاره بنده کړې. تقریبا 2 ساعته کې د کابل جلال آباد لویه لاره بنده کړې ده. دلته د 2 ملکانو ترمنځ شخصي معاملې په ترڅ کې دغه لاره بندېږي. خلک هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ویل کېږي چې په دې برخه کې ښاروالي هم ګرمه ګڼل شوې ده. جان آغا صالح، انعکاس تلویزیون، د جلال آباد ښار.